یو غریب خزه چې د ډېر مجبورنه بدکاری شروع کړه. دا ویډیو تاسو سره ځکه شریکوم چې دغه خزه خپل خبرې کړې دي او وايي چې په کومه طریقه باندې زړه رضایت مجبور شوم چې بر سره لاس امداد هم نه کولو او هر چا برانه د بدکاری غوښتنه کوله او د هغه په بدل کې به راته پیسې راکول غوښتل. دا وايي چې ما دا کارونه نه کول او د دې هر سنه مې ډېر زیات نفرت او زړه مجبور زکوم چې ما ته بچی را په غاړو او خاوند مې مړو زړه رضایت مجبوروم. نو بیا ور سره یو ځوان سکارونه وکړل. درنو دوستانو دا واقعیا چې د پښتونخوا په یو علاقه کې شوې ده چې دغه خزې د نوم نه ښودلو په خاطر باندې ویب سایټ او رسنیو سره شریکه کړې. وایي چې زمونږ کورنۍ ډېره زیاته د خوشحالۍ کورنۍ وه خو وایي چې کله زما خاوند وفات شو نو په موږ باندې بدې ورځې راغلې ځکه چې زما د سخر کورنۍ زه نشم ساتلی او ویلې چې ته خپل پلار کره لاړه شه. دا ښځه وایي چې ما غوښتل چې زه د سخر په کورنۍ کې پاتې شم خو چې زه د مجبورۍ نه د خپل پلار کور ته راغلم نو هلته زموږ ډېره زیاته مجبوري وه چې ما د خپلو بچو پالنه هم نشوه کولی. وایي ځکه چې زما رونه او کورنۍ یعنی پلار می غریبانانو او ما ته هم درې بچی را په غاړو خو ما به چې خیر خیرات غوښتلو نو هر چا به راته ویل چې که ته غواړې چې پیسې وګټې او یا د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کړې نو ته ما سره داسې کار وکړه. په اول کې خو دا ښځه وایي چې ما هېڅکله دې کار ته زړه نه ښه کولو خو چې ومې لیدل څوک راته پیسې نه راکوي نو د ډېرې مجبورۍ نه بیا دغه کار ته مجبوره شوم. درنو دوستانو دا حالت د پښتنو په مخ باندې یو څپېړه هم ده ځکه چې په کار ده داسې مجبورو خلکو سره بغیر د لالچ نه مرسته وشي او چې هر څوک داسې کارونه کوي نو هغوی ته شرم پکار دی چې د یو غریب انسان د مجبورۍ نه غلطه پیدا اوچتوي.